صلوات و سلام یو ځل ناسته او خپل صحابه سلور ونه یاران ورسره ناستي اوس دوی منځ کې خپل خبرې کوي جی او دا خبرې دومره خوږې شوې چې اسمان ته ورسېدې او جبرئیل علیه السلام الله جل شانه راولېږو چې لاړ شه جبرئیل دومره خوږې شوې او خپل یاران خپل منځ کې السلام علیکم ملګرو نبی علیه السلام خپل څلورو یارانو سره ناستې د کم خبرې کولې دا خبرې دومره خوږې شي دومره چې اسمان ته ورسېدې علم په خدای پاک بیا جبرئیل علیه السلام راولېږلو نو دا کم خبرې کوي دومره خبرې خوږې شي اسمان ته ورسېدې راځئ دا ویډیو را سره وګورئ د کمې خبرې مولانا اختر علي صاحب خپل اوري او مولانا اختر علي صاحب د کامنټ کې سبحان ماشاءالله مونږ لیکي او مخکې ملګرو چې د ثواب په نیت شریعه کوي سوې درې سيزونه خوختي د نبی علیه السلام او څلور وانو یارانو نو اوس درته ویم چې څه دي ښه نبی علیه السلام ناستې خپل یاران دوستانو سره ناستې او سوې او زما درې سيزونه خوختي په دنیا کې خوشبو دویم خپل نیکی بیبیانې بعض علما فرمایي دي ټول امت نیکی بیبیانې مراد دي او څومره چې زنانه دي ټول ته مراد دي دریم جی الله اکبر زما دسترګو یخواله په مانځ کې دي خواته وسره جی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناسو هغه وی جی تاسو رښتیا وی زما هم درې سيزونه خوختي محبوبه ستاسو مخ ته کتل الله اکبر کبیره ستاسو مخ ته کتل صحابه چې به کور ته لاړه که نه په منډه به نبي اسلام خواله راغله د الله رسول هم کور کې راله خوند نه راکوي ناسته چې ته مونږ نه یې لیدلې نو محبوبه ستا مخ ته کتل مبارک مخ ته کتل دویم پتا باندې خرچ کول مال سره وي کو جان سره وي هر څه پتا باندې قربان حتی چې موقع راله او په دیوال باندې لاس وي ابوبکر ته هو چرته ستن خو نه ده پاتې دا هم پکار راشي او دریم زما لور جی ستاسو په نکاح کې په دې ډېر خوشحاله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور وا او د نبی اسلام بیبي وا خواته وسره جی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناسو هغه جی تاسو رښتیا وي زما هم جی درې سيزونه خوښ دي امر بالمعروف کول یعنی د خو خبر حکم کول خا خبره پهلا وهل دویم جی نهی عن المنکر کول د بدو کارونو نه منی کول او دریم جی زړه جامه اغوستل خواته وسره حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ناسو اغي وی تاسو رښتیا وی زما هم درې سيزونه خوښ دي اوږي مړول وږي دویم بربندو ته کپړې اغوستل او دریم د قرآن مجید تلاوت کول حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله باغیانو شهید کو کنه د قرآن د پاسه شهید کړي جی او د قرآن چې کومه هغه پاڼې وي کنه هغه ټول په وینو باندې رنگ باندې شو په داسې حالت کې دنیا نه تللی دی نو د قرآن مجید تلاوت کول خواته وسره جی شعر خدا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ناسو ډیر عجیب یاره علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زما هم درې سيزونه خوښ دي وای په سخته ګرمۍ کې روژه نیول دویم په میلمه خرچ کول د میلمه عزت کول او دریم په دشمن باندې توره چلول اوس جی دا خبر سٹارٹ دی جبريل عليه الصلاة والسلام الله جل شانه راولېږو سوې زه جبريل وی رالما او راغلی نه ما چا راولېږلم نبی عليه الصلاة والسلام راولېږلم الله جل شانه راولېږلم او سوې یاره زاسې سوچ وکم چې دا به کم محفل و یاره دا به کمې خبرې وي دا به کومه گفتگو وه دا به کوم الفاظو دا به کوم ماحولو چې جبريل علیه السلام الله جل شانه رالیږي دا زما د نبي ماحولو دا زما د نبي محفلو چې فرشتې به مول الله جل شانه رالیږلې کومې فرشتې جبريل علیه السلام چې د ټولو فرشتو سردار ده هغه زما د نبي محفل ته راغلی دی او څه وایي زه الله راولېږلم او وایي کو چېرې زه جبريل ستاسو انسانانو کې وي تاسو ته پڅه د زما به څه خوښي نبی علیه السلام ورته وفرمیل جناب بلکل تاسو ووایئ وی ورک شوو ته لار ښودل بعض علما فرمایي دین هغه خلک مراد دی کوم چې د دین نه
بیلاری شوي بل سیټ ته روان دي دغې خلکو ته لار ښودل د دین اسلام. دویم غریب عبادت گزار سره محبت کول، کم چې غریب عبادت گزار د هغې سره مرسته کول اکو هر څوک. دریم د غریب بال بچهدار سره مدد کول، د چا چې بچي ډېرې غریبي او ډېر غریبانان پراته دي وایي د هغې سره مدد کول. او وایي تاسو ته ووایم الله اکبر کبیره، وایي د الله جل شانه دا ویډیو کو د مولانا اختر علي صاحب نو خپل واقعه وایي موږ نبی اسلام خپل څلورو یارانو سره ناست د خبرې دومره خوږې کړې دومره د اسمان ته ورسېدې اسمان الله پاک بیا جبرائیل السلام راولېږه د کمې خبرې کوي دومره خوږې خبرې شنې نو اسمان ته رالی. نو دا ویډیو د ویډیو کتلو ډېر مهرباني والسلام.